د اسلامي نړۍ یو باشرافته پوځي، هغه پوځي چې د نړۍ تر ټولو ستر او تاریخي بریا یې د ځان کړه. نوموړی هوښیار او ځیرک انسان و چې اسلامي نړۍ یې د یووالي په ټغر راټوله کړه. د مسیحیانو لپاره یو بد او وحشتناک خوب و، ځکه چې بیت المقدس یې فتح کړی و. یو وخت بغداد کې یو ترکان ژوند کوه. دغه ترکان د ژوند په وروستیو کلونو کې یو ښکلی منبر جوړ کړ چې په مرواریدو جوړ شوی و. هر چا چې به دا منبر ولید نو ښکلا ته به یې حیران پاتې شو. هر څوک چې به بغداد ته راتلل دغه نجار ته به ورتلل او له هغه به یې د دې منبر غوښتنه کوله چې دا منبر ورباندې وپلوري او ورته ویل به یې چې دا موږ فلاني جومات ته وړو. خو نجار به دوی ته تل منفي ځواب ورکوه او دا به یې ورته ویل چې دا منبر یوازې په اقصی جومات پورې تړلی دی. خلکو به تعجب وکړ او ویل به یې ډیر ښه، خو صلیبیانو بیت المقدس اشغال کړی. نو نجار بیا هم دا یوه خبره کوله چې دا منبر د اقصی د جومات دی. زه یو هنرمند یم او دا کار یوازې زه کولی شم چې منبر جوړ کړم. په تاسو کې به داسې نر څوک وي تر څو بیت المقدس بیرته ونیسي او دا منبر خپل ځای ته یوسي. لنډه دا چې هر ځای د دې منبر ستاینه روانه وه او د هغه د ښکلا په اړه هر چیرته خبرې کېدې. یوه 7 یا 8 کلن ماشوم هم د دې منبر کیسه اورېدلې وه. بالاخره 40 کاله تیریږي او یو کس راځي تر څو دا منبر په خپل ځای یعنی د اقصی جومات کېږدي. دا کس صلاح الدین ایوبي نومیږي. هو د یو فاتح ژوندلیک در سره شریکوم. نوم یې یوسف صلاح الدین ایوبي په 1130 کال په بغداد کې نړۍ ته سترګې پرانستې. د پلار نوم یې نجم الدین ایوب و چې د سلجوقیانو د امیر عماد الدین زنګي خدمتګار و. صلاح الدین ایوبي هم د خپل پلار لمړینې وروسته له 8 کلنۍ څخه د نور الدین زنګي سره رالوی شو. نور الدین زنګي هغه څوک و چې د صلیبیانو د دوهم ځل جګړې مخه یې نیولې وه او له 50 څخه ډیر ښارونه یې له صلیبي پوځیانو بیرته نیولي وه. دې کار یې د سلجوقیانو اعتبار لا پوخ کړی و. صلاح الدین ایوبي اخلاق له نور الدین زنګي څخه زده کړل ځکه چې دی له ماشومتوبه له هغه سره و. ویل کېږي چې نور الدین دومره عادل و چې وروسته له خلفای راشدینو څخه یې ساری نه لیدل کېږي. یوه ورځ صلاح الدین ایوبي د منبر په سر د جمعې د ورځې خطبه ویله. د خلکو له منځه یو ځوان جګ شو. صلاح الدین ایوبي ته یې وویل: ای صلاح الدینه، بیت المقدس اشغال شوی او موږ دلته د څه په اړه خبرې کوو؟ صلاح الدین ایوبي ځوان ته هیڅ ځواب ورنه کړ او د جمعې لمونځ یې پیل کړ. صلاح الدین ایوبي تقریبا 7 کاله د بیت المقدس فتح ته انتظار کوي. یوه ورځ یو سړی صلاح الدین ایوبي په ډیر نارامه او خپه حالت کې ویني. ورته وایي: ای صلاح الدینه، ولې دومره خپه او ناراحته یې؟ ولې نه خاندې؟ ولې د له شونډو خندا تښتېدلې؟ مسلمان باید تل په شونډو مسکا ولري. صلاح الدین ایوبي ورته وایي: صلیبیانو بیت المقدس اشغال کړی، داسې حال کې به تا ته څنګه خندا درځي؟ څنګه به خوشحاله یې؟ صلاح الدین ایوبي په رښتیا هم د بیت المقدس تر ازادېدو ونه خندل. په 1990 کال کې منځنی ختیځ په ډیر یوه پیچلي حالت کې و. د دې ستونزو یوازینی لامل بیت المقدس و، ځکه داسې ګمان کېده چې که چیرې بیت المقدس د هر چا لاس ته ورغی هماغه به په ټوله نړۍ حکومت کوي. صلیبیانو چې په 1990 میلادي کال کې د مدیترانې د سیند تر غاړې ځینې حکومتونه تشکیل کړي وو، یو او بل ته یې د یووالي لاس ورکړ او د بیت المقدس د نیولو لپاره سره راټول شول. فاطمیان چې پر دې نه پوهېدل چې د صلیبیانو وروستۍ موخه بیت المقدس ده، د بیت المقدس د دفاع لپاره یې هیڅ تدابیر نه ونیولي. له 8 ورځې دفاع وروسته فاطمیانو بیت المقدس صلیبیانو ته تسلیم کړ. کله چې صلیبیانو بیت المقدس اشغال کړ، د 1990 کال جولای په 15مه د جمعې په ورځ اقصی جومات ته ننوتل او مسلمانان یې قتل عام کړل. رمون د صلیبیانو پوځي مشر ته د دې بری یو لیک واستاوه چې دا نه هېرېدونکې جملې پکې لیکلې وې. که پوښتنه وکړي چې بیت المقدس کې مو په مسلمانانو څه بلا نازله کړه، زه به دا درته ووایم چې زموږ اسپې تر زنګنونو پورې د مسلمانانو په وینو کې خښې وې. ویلډنټ لیکونکي او څېړونکي د دې موضوع په ستاینه کې ویلي وو: د مسلمانانو ښځې مو په نیزو او تورو ووژلې، نوي زیږېدلي ماشومان مو په زور د میندو له غېږو راواخیستل یا مو له پورته ځایونو لاندې وغورځول او یا به مو یې سرونه له تنه جلا کړل.
نورالدین پوځي مشر و چې د بیت المقدس د نیولو لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، خو د بیت المقدس فتح د ده نصیب نه شوه. په 1194 کال کې یو ناڅاپي مړ شو او هیواد له ناورین او کړکېچونو سره مخ شو. صلاح الدین ایوبي د هیواد کړکېچن حالات سنبال کړل او د بیت المقدس بیرغ له نورالدین زنګي څخه ده ته ورسید. نور د دې وخت را رسیدلی و چې صلاح الدین ایوبي د صلیبیانو لپاره په یو بد خوب بدل شو. د موتنګیسارد جګړه صلاح الدین ایوبي د مدیترانې له سیند څخه د صلیبي پوځیانو د شړلو په نقشه جوړولو بوخت شو او په هر مجلس کې به صلاح الدین ایوبي د بیت المقدس موضوع یادوله. مسیحیان صلیب په قبة الصخره ږدي. د صلاح الدین ایوبي غوږونو کې د هغو ښځو او ماشومانو غږونه انګازې کوي چې په 1999 کال د جولای په 15 وژل شوي وو. نور یې خوب له سترګو کډه کوي. په 1100 صلیبیان رملې ته نږدې مسلمانان وژني. له دې سره صلاح الدین ایوبي صلیبیانو سره د جګړې لپاره له مصر وځي. کله چې رملې ته نږدې کېږي خپل پوځ کلیو او وړو ښارونو ته لیږي. ځینې صلیبیان نیسي او له هغوی څخه غنایم راټولوي، خو د بیت المقدس 14 کلن او جوزامي پادشاه څلورم بالدوین له خپل لښکر سره د صلاح الدین ایوبي پوځ څاري. صلاح الدین ایوبي او د هغه 26,000 کسیز لښکر ستړی او ستومانه کیږي چې په دې وخت کې یو ناڅاپي صلیبیان د دوی چارچاپېره کړۍ را جوړوي. کله چې شپه پای ته رسیږي له 20,000 څخه زیات د صلاح الدین ایوبي پوځیان وژل کیږي. په دې جګړه کې د صلاح الدین ایوبي یو زوی هم په شهادت رسیږي. کله چې دا خبره د خلکو تر غوږونو رسیږي په مصر کې دا واضح خپریږي چې صلاح الدین ایوبي وژل شوی. بالاخره کله چې صلاح الدین ایوبي له خپلو ځانګړو ساتونکو سره مصر ته رسیږي خلک ډیر خوشحالیږي او د ده د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې جشن مانځي. له دې وروسته صلاح الدین ایوبي د جګړې لپاره تیاری نیسي او د اسلام د استازي په توګه پیژندل کیږي. د ایوبیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. له لومړۍ صلیبي جګړې وروسته د مسلمانانو ترمنځ یوازینۍ ستونزه د هغو ترمنځ د یووالي راوستل او د اعتماد ټینګښت و. صلاح الدین ایوبي په دې کار کې بریالی کیږي او د مسلمانانو یوه لویه ټولګه سره یو کوي او دا ستونزه حلوي. ایوبي دولت په مصر کې تشکیل او تر حلبه غځېدلی و او په عین حال کې سور سمندرګی هم د تر خپل کنټرول لاندې راوستی و. د ایوبیانو په ټولګه کې ډیری کردان او عرب و. د دوی د حاکمیت مرکز هم په شام کې و او همدارنګه د نظامی تدارکاتو سازماندهي مقر هم همدا و. صلاح الدین ایوبي د خپل دولت له بریالیتوبونو د غرور احساس کاوه، خو دا مسئله یې نشوه هضمولی چې بیت المقدس ولې د مسیحیانو په لاس کې دی. صلاح الدین ایوبي مخکې د بیت المقدس فتح ازمویلې وه نو بریالی شوی نه و. 10 کاله مخکې د بیت المقدس له ځوان حکمران یعنی څلورم بالدوین څخه د مونتګیسارد په جګړه کې سخته ماتې خوړلې وه. د مرجعیون جګړه کلونه وځي او صلاح الدین ایوبي نوی پوځ تشکیلوي. د صلیبیانو په وړاندې نوې ستراتیژي جوړوي. مصر چې د ځمکو لخوا بډای هیواد و، ایوبي دولت په ډیره کمه موده کې د اقتصاد له اړخه په یو پرمختللي دولت بدلیږي. په هماغه کال د صلاح الدین ایوبي او صلیبیانو ترمنځ د مرجعیون جګړه پیښیږي. صلیبي ځواکونه چې په ساحلي کرښه کې د ورتګ په حال کې وو، کله چې به یې د غرونو له سرونو د صلاح الدین ایوبي لښکر لیدل، ځان سره به یې فکر کول چې د ناڅاپي یرغل لپاره غوره وخت دی. په همدې توګه له غرونو راخوریږي او بریدونه کوي. ایوبیان چې مخکې له مخکې د ناڅاپي یرغلونو په وړاندې تیاری درلود، په چټکۍ سره په دښمن بریدونه پیلوي. صلاح الدین ایوبي دا جګړه خپلوي او بریالی کیږي. صلاح الدین ایوبي له کومې دمې پرته مخکې تګ کوي او هره ورځ ډیر شمیر کلي او واړه ښارونه فتح کوي. د دغو سیمو په منځ کې قلعه احزان یا هغه ځای هم و چې د حضرت یعقوب علیه السلام قبر هم پکې دی. صلیبیان نشي کوی چې د مسلمانانو د بریدونو پر وړاندې مقاومت وکړي. د بیت المقدس پادشاه او صلاح الدین ایوبي په 1182 کال کې سوله کوي. د دوی ترمنځ د سولې تړون امضا کیږي. د دې تړون لیک په اساس د مسلمانانو د مالی او ځاني امنیت سربیره باید د صلیبیانو مالی او ځاني امنیت هم خوندي وساتل شي.
د حطین جګړه. صلاح الدین ایوبي د سولې په دوره کې د ارمنیانو په هیواد برید کوي او ډېرې سیمې فتح کوي. کله چې د نورالدین زنګي شل کلن زوی اسماعیل زنګي مسموم کیږي او مړ کیږي، صلاح الدین ایوبي د حلب ښار له زنګیانو څخه نیسي. د صلیبیانو مسلمانانو سوله 3 کاله دوام کوي. کله چې د بیت المقدس پادشاهي څلورم بالدوین چې دا تړون یې تړلی و د جزام ناروغي له امله مړ کیږي، نو دا تړون له منځه ځي. بالدوین په 9 کلنۍ کې د جزام په ناروغي اخته شوی و، ځکه چې د بیت المقدس د پادشاه یوازینی زوی و او دا معلومه خبره و چې په راتلونکي کې به دی د واک په ګدۍ کینی. د ده په روزنه او پالنه کې ځانګړی زیار ایستل شوی و. بالاخره 14 کلنۍ کې سلطنت ته ورسید. له ناروغۍ 4 کاله وروسته په ډیر کم وخت کې یې پوست په شړېدو پیل وکړ. له هغه وروسته پادشاه څلورم بالدوین د عمر تر پایه ماسک واچول او داسې جامې به یې اغوستې چې د بدن هیڅ ځای معلوم نشي. حتی دستکشونه به یې هم نه لرې کول. په هغه وخت کې د جزام ناروغي د خدای لعنت بلل کېده. پادشاه په دې کم عمر کې د ناروغي ځوراوه او د ده لپاره تر ټولو لوی خطر صلاح الدین ایوبي و چې لستوڼي یې د یو ښکاري په څیر رابډ وهلي و. دې ته منتظر و چې خپل ښکار په دام کې راګیر کړي او بیت المقدس ته یې سترګې پټې کړې وې. له دې پیښې 2 کاله وروسته صلاح الدین ایوبي پریکړه کوي ترڅو په صلیبیانو یرغلونه پیل کړي. دا ځل صلاح الدین ایوبي د کرک د سیمې د نیولو نیت درلود. له پلان جوړونې 2 ورځې وروسته صلاح الدین ایوبي یرغل پیل کړ، خو د دې یرغل راپور ډیر ژر بالدوین تر غوږونو ورسید. بالدوین 26 کلنۍ ته رسیدلی و. ناروغي دومره پرمختللې و چې ان سترګو یې نور د لیدلو توان نه درلود. لاسونو یې کار نه کول، حتی په خپل اسب هم نشوای سپرېدلی. پوځیانو یې د کرک سیمې ته د تللو لپاره دی د خپل خوب په تخت کې لیږداوه. کله چې صلاح الدین ایوبي وپوهېد چې بیت المقدس د مرستې غوښتنه کړې، محاصرې ته یې د پای ټکی کېښود او شاتګ یې وکړ. دا د جزامي پادشاه د ژوند وروستی سفر و. له دې وروسته بیت المقدس ته د بیرته ورګرځېدو په وخت کې په 24 کلنۍ د جزام ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټوي. له 4م بالدوین وروسته د نوموړي خوریې 5م بالدوین په 9 کلنۍ کې د واک په ګدۍ کینی. د صلاح الدین ایوبي ستره نقشه. 5م بالدوین د 4م بالدوین او مسلمانانو د سولې تړون له منځه وړی او هغوی ته امر کوي ترڅو د مسلمانانو په کاروان برید وکړي او کلي او ښارونو ته یې اور ور واچوي. صلیبي ځواکونه د مسلمانانو په یو کاروان چې له حجه د راستنېدو په حال کې و برید کوي او حاجیان وژني. شاهزاده کریک د دوی مالونه را اخلي او د مسلمانانو د سرونو غوڅولو په حال کې هغوی ته وایي اوس نو ستاسو محمد چیرته دی، ورته غږ کړئ چې ژغورنې ته مو راشي او همداسې به یې خندل. د کریک دا کارونه صلاح الدین ایوبي غوسه کوي او قسم خوري چې په خپلو لاسونو به یې وژني. صلاح الدین ایوبي ټولو اسلامي دولتونو ته خبر ورکوي او بیت المقدس د فتح لپاره تیاری نیسي. همداسې له مصر، سوریې او له ټولو اسلامي دولتونو څخه عباسیان او ترکان د بیت المقدس د نیولو لپاره د صلاح الدین له پوځ سره یو ځای کیږي. کله چې صلیبي ځواکونه له دې موضوع خبریږي، لومړی په دې فکر کوي چې باید څنګه د اسلامي دولت پر وړاندې له بیت المقدس څخه دفاع وکړي، خو نوی پادشاه غواړي خپله میړانه وښیي. په همدې خاطر پریکړه کوي چې له ښاره دفاع وکړي او د ډارنو په څیر د ښار په منځ کې ځان پټ نه کړي. بالاخره د جګړې لپاره له ښارونو وځي. صلیبي پوځیان د اسلامي پوځ په وړاندې راټولیږي. صلاح الدین ایوبي له تکتیکه کار اخلي. د 2 ډیر مهم پوځیان درلودل. یو یې خپل زوی ملک افضل د شام والی او بل د نوموړي وفادار پوځي او د ایوبیانو جنرال مظفر الدین بیری و. صلاح الدین ایوبي امر کوي ترڅو د تورې بهیرې مرزونه ونیسي او هغه څاګانې چې د دغه سیند په مرزونو کې دي کشف کړي. 2 میاشتې وروسته ایوبیان په هغه سیمه بریدونه کوي او په یوه ورځ کې دا سیمه فتح کوي. په همدې ترتیب صلیبي پوځیان خپل ځانونه ورکوي او تصمیم نیسي ترڅو په ایوبیانو برید وکړي. د صلاح الدین نقشه د عمل مرحلې ته ننوځي. د لوبې په قوانینو یوازې دی پوهیږي. ټول د قوانینو په اساس مخ ته ځي. صلاح الدین ایوبي صلیبي پوځیان د تورې بهیرې ته نږدې چیرته چې د خپله غوښته جګړې ته یې مجبور کړل. د حطین په سیمه کې صلیبي ځواکونو ته په تمه پاتې کیږي. د صلاح الدین ایوبي پوځیانو چې په دې سیمه کې څاګانې کشف کړې وې له خاورو او شګو ډکې کړې.
کله چې صلیبي ځواکونه څاګانو ته ځانونه رسوي ګوري چې څاګانې له خاورو او شګو ډکې دي او خپلې لارې ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې پوهېده شاتګ نشي کولی، شاتګ یې ونه کړ. د سختې ګرمي او د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ کیږي. له دې امله صلیبیان یو په بل پسې له پښو لویږي. بالاخره شپه پیلیږي. کله چې شپه پخیږي یو ناڅاپه د تورو باران د شپې سکوت ماتوي. شپه نوره پای ته په رسېدو وه. د اردن سیند چې د تورې بحیرې څخه بهیږي د صلاح الدین ایوبي شاته ده. ایوبیان د اوبو او صلیبیانو ترمنځ ځانونه ځای پر ځای کوي، یعنی د اوبو مخه ایوبیان ډب کوي. یو روایت کې راغلی چې د صلیبیانو شمیر 50,000 و او په بل روایت کې بیا وایي چې 3,000 و. صلیبي پوځیان باید اوبو ته رسیدو لپاره له ایوبیانو څخه تیر شوي و. صلیبیانو چې شپه ټوله په تنده تیره کړې وه د اوبو لاسته راوړلو لپاره یې په چټکۍ سر پر سر په ایوبیانو بریدونه وکړل، خو مسلمانانو دوی شاتګ ته اړ کړل. دوهمه ورځ د صلیبیانو تنده لا زیاتیږي. د دوهم ځل لپاره د صلاح الدین په لښکر یرغل کوي او دوهم ځل هم شاتګ ته مخه کوي. صلاح الدین خپل پوځ ته د برید امر کوي. مسلمانان په تیزۍ سره صلیبیان کلابندوي او له 10,000 څخه زیات صلیبیان اسیروي. د اسیرانو په ډله کې هغه څوک هم و چې د بیت المقدس والی و او د اسلام ستر پیغمبر ته یې سپکاوی کړی و. په اسلام کې اوبه ورکول د بخښنې په معنا و. صلاح الدین ایوبي خپل دښمن ته یو ګیلاس اوبه ورکوي. د بیت المقدس پادشاه یو غړپ اوبه څښي او نورې شهزاده کریک ته بېرته ورکوي. صلاح الدین ایوبي د دوی دواړو ترمنځ خپله توره راوباسي او خپل کړی قسم پر ځای کوي. صلاح الدین د تورې په یوې ضربې سره د شهزاده کریک سر له تنه جلا کوي. نور اسیران هم په زنځیرونو تړل کیږي. وروسته صلاح الدین ایوبي د شوالیانو د وژلو امر کوي او امر کوي چې نور اسیران شام ته ولېږدوي. له دې برید 3 میاشتې وروسته آکا ناپلیوس یا فاطمیون بیروت او اشکالون هم د ایوبیانو لاس ته ورځي. صلیبیانو د بیت المقدس د دفاع لپاره نور پوځ نه درلود. صلاح الدین ایوبي د حطین په جګړه کې صلیبي ځواکونه تارومار کړل. مسلمانان چې د بیت المقدس له فتح خبریږي چې صلاح الدین د بیت المقدس فتح ته روان دی، نو دوی هم له هر لوري راټولیږي او د صلاح الدین له پوځ سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې د صلاح الدین لښکر د بیت المقدس ښار محاصره کوي. سترګې په دیوالونو سریښوي او صلیبونو ته ورړول کیږي. د قبا او صخرې په څوکه چې کوم غټ صلیب و د مسلمانانو پام ور اوړي. منجنیقونه د بیت المقدس په لور وړل کیږي. کله چې صلاح الدین ایوبي خبریږي چې شمال شرقي سیمې په خطر کې دي، امر کوي ترڅو د منجنیقونو خولې د شمال شرق لور ته ور واړوي. په پایله کې د شمال شرقي سیمو دیوالونه له ډیره اوره ړنګیږي او صلیبي ځواکونه له دغو دیوالونو څخه د راوتو په حال کې و چې مسلمانان یې چار چاپیره کړۍ جوړوي او دوی محاصره کیږي. د ابن کثیر د لیکنو په اساس صلیبیانو غوښتل چې تسلیم شي او له سلطان صلاح الدین ایوبي څخه یې د امن او سولې غوښتنه کړې وه، خو صلاح الدین ایوبي د دوی غوښتنې نه مني او ورته وایي چې تاسو بیت المقدس په زور اشغال کړی و، اوس به زه هم په همدې طریقه بیت المقدس فتح کوم. لکه څنګه چې تاسو په هغه وخت کې ټول مسلمانان په قتل ورسول، زه به هم په هیڅ مسیحي رحم ونه کړم. د دې خبرو په وړاندې صلیبیان وایي که موږ سره روغه ونه کړي موږ شاتګ کوو او کوم مسلمانان چې مؤثر کړي ټول به ووژنو. صلیبي ځواکونو د بیت المقدس د اشغال په وخت کې 4,000 مسلمانان اسیران کړي وو. خپلې ښځې او ماشومان وژنو، خپل کورونه او ښایسته ماڼۍ له منځه وړو، راسره ټول سامانونو ته اور اچوو، کوم مالونه چې لرو له منځه یې وړو، له هغه وروسته له تاسو سره جګړه کوو. هغه وخت خپل ځانونه هم وژل کېدو ته ورکوو، ځکه له هغه وروسته زموږ لپاره ژوندي پاتې کېدو کې کومه ګټه نشته. قبا او صخرې ته هم اور ورکوو او له موږ څخه چې څوک کسه دښمنان ونه وژني نه به مړه کیږي. صلاح الدین ایوبي د دې خبرو له اورېدو سره د سولې خبره مخته کوي او له خپل کاره لاس اخلي، خو په صلیبیانو څو شرطونه ږدي. لومړی دا چې د هر سړي لپاره 10 د سرو زرو سکې، د هرې ښځې لپاره 15 د سرو زرو سکې او د ماشوم لپاره 2 د سرو زرو سکې باید فدیه ورکړي. هر څوک چې فدیه ورنکړي مسلمانانو سره به بندي کیږي. کرنیز محصولات، وسلې او کورونه به د مسلمانانو وي. صلیبیانو ته به دا امکانات برابر کړو ترڅو امنو سیمو یا ښارونو ته ولاړ شي.
چا چې خپلې فدیې نه وي ورکړي 40 ورځې وخت ورکول کیږي، خو که یې په دې موده کې هم ورنه کړي مسلمانانو سره به بندیانیږي. د دې شرایطو تر سیوري لاندې 14,000 کسان، ښځې، سړي او ماشومان بندیانیږي. صلاح الدین ایوبي او مسلمانان د جمعې له لمانځه مخته ښار ته ننوځي او کله چې په لومړي ځل ښار ته ننوځي صلیبیان او راهبان له مسجد الاقصی څخه شړي. د معبد شوالیانو د محراب غربي څنډو ته خونې جوړې کړې وې او له محراب څخه یې هم د ځان لپاره المارۍ جوړه کړې وه. دا ټول لرې کوي او جومات پاکوي او بېرته پخوانی یا اسلامي دورې ته ګرځي. قبا او صخره په اوبو سره مینځي او بیا یې په منځ ګلان او عطر شیندي. له قبا څخه د صلیب نښه هم لرې کیږي او په ځای یې هلال یا د میاشت نښه ږدي. او هغه منبر چې د سلطان نورالدین زنګي په امر د بیت المقدس لپاره جوړ شوی و په خپل ځای ایښودل کیږي. نورالدین زنګي چې خپله یې د بیت المقدس د فتح ارمان درلود، د ارمان یې پوره نه شو. د هغه له مړینې وروسته د یو پیروي یعنی صلاح الدین ایوبي په لاس فتح کیږي. منبر د محراب په وروستۍ برخه کې ایښودل کیږي. فرشونه هواریږي او څراغونه ځوړندیږي. لارې سړکونه پراخیږي او سجدې زیاتیږي. عبادتونه پیلیږي. لاسونه اسمان ته پورته کیږي. برکتونه نازلیږي. ستونزې حل کیږي. لمنځونه دریږي. مؤذن اذان پیلوي او وایي چې خدای یو دی. کششان غلی کیږي. پریشانی له منځه ځي. خوشبختیانې راځي. د هغه خدای عبادت پیلیږي چې په خپله پادشاهي کې شریک او ساری نه لري. حق راځي او باطل ورکیږي. خو صلاح الدین ایوبي تر ډیره ژوندی نه پاتې کیږي. صلاح الدین ایوبي د اسلامي نړۍ له مشهورو قهرمانانو څخه دی او د فاتح لقب ورکړل شوی دی. صلاح الدین ایوبي هغه ستر پوځي چې له ایمانه ډکه سینه یې د صلیبیانو په وړاندې سپر کړه. په 1193 کال کې د مرګ بستر ته رسیږي. ناستو کسانو څخه یو اوږد لرګی راغواړي. حاضرین پرته له کومې پوښتنې اوږد لرګی راوړي. صلاح الدین ایوبي څنګ ته ایښي بوجۍ ته خپل بیسیکه لاس ور اوږدوي. یو سپین کالی ترې راباسي او وایي دا زما کفن دی. د دغه لرګي په څوکه یې وځړوئ او د شام په ټولو کوڅو کې یې وګرځوئ تر څو یې خلک وویني او خلکو ته ووایاست چې صلاح الدین ایوبي د دنیا له ټولو شتو سره سره یوازې له دغه یوه کفن سره چې تر 2 مترو اضافه نه دی کډه کوي. صلاح الدین ایوبي د 1193 کال د مارچ په 4 په شام کې له نړۍ سترګې پټوي. که دا ویډیو مو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او په کمنټ کې خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ. او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ځنګولي تڼۍ هم کېکاږئ تر څو دا ډول په زړه پورې ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته ورسیږي.